لوی غټ مولا دی دغه نوم لري بس تا ټیلر یې نوم نشي وړلی دم په کتاب کې لیکلي دي وایي د میلاد څخه وایي دا په عربو کې نه وه دا اوس نوې په بریلویانو کې ایجاد شو شیخ صاحب مبارک ناست دی امام ترمذی باب لیکي باب ما جاء فی میلاد النبی د میلاد په باب کې امام ترمذی دویم جلد کې د ترمذی وګورئ کتاب المناقب کې باب موجود دی د میلاد په څخه موجود دی دا وایي حافظ د صحایسته ودي خلک وایي وایي دا د صحایسته و حافظ دی خو د ترمذی بابونه ځینې ورک دي او په کتاب کې لیکي وایي د میلاد څخه عجیبې کې د ځان سره مفتیان هم دي مستفتیان هم دي کتاب کې لیکلي دي بس طالبان ته مناظره ورشي کتاب د مناظرې دپاره لیکلي د میلاد مسله چې راړولې ده اول یې لیکلي دي وایي د میلاد قایلین مدعیان دي موږ یې منکرین یو سید ستا چې را انکار مبارک سي الله دې تا په منکرینو کې د میلاد راپورته کړي ما دې د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد په مثبتینو کې راپورته کړي د میلاد منکر شیطان دی د میلاد مثبتین د میلاد چې د انبیا دي ټول انبیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد قایلین وو ټول شیطانان د نبی علیه السلام د میلاد منکرین دي بس دا لنډه خبر یو د مسلمان زوی چې په دنیا کې پیدا سي داسې یو کتاب دې ماته وښایي چې در انګریز د تاریخ مخکې یو چا دا لیکلي دي چې د رسول علیه السلام ورځ د ولادت مه لمانځه یا خیرات مه کوه یو د مسلمان زوی دې وښایي ماته نشي ښولی زموږ چیلنج دی دنیا ته مو دا ویلي در مشرق در مغرب مو دا دنیا ته چیلنج دی وی اعلان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر میلاد د ولادت باندې پر دا شرعي طریقو باندې چې موږ یې کوو پر دې باندې رد په دنیا کې وشي هر فرعون ته موسی دی خو موسی لره عصا زموږ استاد فتیح آغا دی زموږ استاد فتیح آغا طالبانو ته هم وایم زموږ طالبان هم بعضې اوس عبور سره اخیستي د بل د ډوله سره ځغلي ورسره خطا سوي طالبان خلک یې وایي میلاد ناروا دی بل وایي د 12مې ورځ معلومه بل وایي تعین ناروا دی شیخ صاحب مبارک درته وویله لوی لوی ملایان نومان چې درته واخلمه تی به ورته حیران سي عرب پر ما د درواغجن خیال لا سي دا به ته درواغ وایې په غټو غټو کتابو کې زما طالبان ته زور ښکاره کوم په مدرسه کې هم ته یې وګورئ لوی غټ ملا دی دغه نوم لري بس تا ټیلر یې نوم نشي وړلی دم په کتاب کې لیکلي دي وایي د میلاد څخه وایي دا په عربو کې نه وه دا اوس نوې په بریلویانو کې ایجاد شو شیخ صاحب مبارک ناست دی امام ترمذی باب لیکي باب ما جاء فی میلاد النبی د میلاد په باب کې امام ترمذی دویم جلد کې د ترمذی وګورئ کتاب المناقب کې باب موجود دی د میلاد په څخه موجود دی دا وایي حافظ د صحایسته ودي خلک وایي وایي دا د صحایسته و حافظ دی خو د ترمذی بابونه ځینې ورک دي او په کتاب کې لیکي وایي د میلاد څخه نه و امام طبرانی رحمه الله پر دې باندې باب لیکي چې د ابوبکر صدیق عنه د نبی علیه السلام په مابین کې څه فرق بیا لیکي عایشه صدیقه عنها وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق صاحب مبارکان چې وه ذکرا میلادهما عندي خپل میلاد ذکر به زما په مجلس کې کوي زه به ناست وم دوی به د خپل میلادو ذکرونه سره کوم دی وایي د میلاد ما طالبان ته در لس ډېرې حوالې ښکاره کړې زموږ طالبان ناست په احادیثو مبارکانو کې د میلاد لفظ ثابت دی د میلاد النبي لفظ ثابت دی نو زموږ طالبان غریبان اردو کتابونه راواخلي پښتو راواخلي د یو داسې ملا کتاب یې کتلی یا بیان اورېدلی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بغض سره چې پل ولاړ بیا دغه طالبان هم پسې راوځغلېږي وایي یاره میلاد نشته پلانکي ملا ویل چې نشته هلکه د پلانکي ملا تقلید مه کوه لږ کتاب هم وګوره در که وخت په وخته به په تقلید کې د مقلدینو لوېدلی لږ کتابو ته سر ورښکاره نو بعضې خلک دغه سره جهالت اعتراضونه بعضې بیا دا وایي چې یا میلاد څخه خو ستا میلاد څخه منمه خو میلاد صحابو نه و کړی څوک یې میلاد امامانو نه و کړی څوک یې میلاد تابعینو نه و کړی څوک یې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و کړی ټولو کړی میلاد موجود وو میلاد مشروع دی شرعي حیثیت لري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه تر نن زمانې لري او پر میلاد باندې انکار کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ورځې پر لمانځلو باندې انکار کول در انګریز مخکې د مسلمان زوی تاریخ ماته نشي پېښولی یو د مسلمان زوی چې په دنیا کې پیدا سي داسې یو کتاب دې ماته وښایي چې در انګریز د تاریخ مخکې یو چا دا لیکلي دي چې د رسول علیه السلام ورځ د ولادت مه لمانځه یا خیرات مه کوه یو د مسلمان زوی دې وښایي ماته نشي ښولی زموږ چیلنج دی دنیا ته مو دا ویلي در مشرق در مغرب مو دا دنیا ته چیلنج دی وی اعلان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر میلاد د ولادت باندې
پر دا شرعي طریقو باندې چې موږ یې کوو پر دې باندې رد په دنیا کې وشي. عجیب کې د ځان سره مفتیان هم دي مستفتیان هم دي. کتاب کې لیکلي دي اوس طالبان ته مناظره ورشي. کتاب د مناظرې لپاره لیکلي د میلاد مسله چې راړولې ده اول لیکلي دي وایي د میلاد قائلین مدعیان دي موږ منکرین. اسید استاج را انکار مبارک سي الله جتا په منکرینو کې د میلاد راپورته کی ما دې د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد مثبتین کې راپورته کی. د میلاد منکر شیطان دی، د میلاد مثبتین د میلاد دي انبیا دي. ټول انبیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد قائلین و، ټول شیطانان د نبی علیه السلام د میلاد منکرین دي. اصلا خبر وای منکر بیا دی وای دی خو مدعیان دي موږ خو منکرین یو. نو طالبانو ته لیکلي دي وای د دې دعوه دا ده چې میلاد د ټولو قیاداتو سره جایز دی. زموږ دعوه دا ده چې ټولو قیاداتو سره جایز دی. نو لعنت الله علی المفترین. نور به څه نه وایم. هیڅ چا نه دي ویلي چې په میلاد کې ناروا کارونه روا دي. یو چا نه دي ویلي چې میلاد د ټولو قیاداتو سره جایز دی. موږ وایي میلاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیاداتو شرعیو سره مشروع دی. یو د نر زوی په دنیا کې پیدا سي پر دغه دعوه دې رد وکړي. دغه څه دعوه کشیر ده. میلاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیاداتو شرعیو سره مشروع دی. قیادات شرعیه چې دي تقریر کول دي. قیادات شرعیه چې دي اجتماع جوړول دي. قیادات شرعیه چې دي د ورځ فضیلت دي. زموږ بعضې ملایان هم پر دې خوا تللي دي وایي دا ورځ فضیلت موږ نه منو. کې څوک وایي د هغه د خصوصیت دي. ستا دغه خصوصیت دی چې منکر یې د انکار یې ستا خصوصیت دی. د قول یې د قیلولت یې د دعوه یې د خصوصیت زموږ نه ده بلکې دا د ټول امت مسلمه د جمهور علماو قول. جمهور علما د امت پر دادي چې دا میاشت پر نورو میاشتو فضیلت لري. په دې میاشت کې کچا خیرات وکړي ګوري در بل وخت ثواب لري. په خاص ورځ د 12مه کچا وکړي ثواب لري.